د ننګرهار ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د یونیسف ادارې په همکارۍ د دې ولایت په 12 ولسوالیو کې 40,000 کورنیو ته د بایسکلونو په وسیله د کورونا وایرس مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیاڼي وایي چې د یونیسف ادارې په همکارۍ یو شمېر ځوانان استخدام کړي ترڅو د دې ولایت په 12 ولسوالیو کې د بایسکل په وسیله سفر وکړي او خلکو ته د کورونا وایرس مخنیوي په موخه عامه پوهاوی وکړي. نوموړی وایي چې دغه بایسکلونه ځانګړي بکسې لري چې پرې د عامه پوهاوي سټیکرونه لګېدلي او همداراز وقایوي توکي پکې ځای پر ځای شوي چې په خلکو به ویشل شي. دی زیاتوي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به 40,000 کورنیو ته د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې په برخه کې پوهاوی وشي. هغه سیمې چې له ښار لرې پرتې دي ولسوالۍ هغه مو بېلابېلې ټارګېټ کړي دي او د دغه نوي پروګرام له لارې به چې د کتاب لوست یو څه همکاران راسره دي د یونیسف په مالي ملاتړ باندې مو 12 ولسوالۍ فلحال لپاره پلان کړي چې په هغې کې به په بایسکل په واسطه باندې کور په کور ګرځي او په هرې ولسوالۍ کې به څه باندې 3,000 کورنۍ ګوري چې ټوټل به په ننګرهار کې د 12 ولسوالیو څخه به 40,000 کورنیو ته د کرونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دوی ته به بروشرې همدا ډول د لاس مینځلو طریقې او د کرونا په اړه باندې عامه پوهاوی ورکول کېږي. ادریس سیاوش چې د کتاب لوستنې بنسټ مشر دی او په دې کمپاین کې ګډون لري وایي چې په ولسوالیو کې به د نورو ترڅنګ ماشومانو ته د لاس وینځلو طریقه ورزده کړي او ورته به توصیه وکړي چې پاکوالي ته پاملرنه وکړي او ځانونه په کورونو کې کرنټین کړي. ښار نه حرکت کوو موږ د ننګرهار په 12 ولسوالیو باندې کور په کور باندې ګرځو خلکو ته به د وبا ناروغۍ په اړه کره معلومات ورکړو تر څو دا خلک حداقل هغه لومړني معلومات هغه کوم لومړني معلومات ترلاسه کړي تر څو دوی ژوندي پاتې شي.